مالګه او لیمو څرنګه زیړ غاښونه پاکولی شي؟ سلام دوستانو، هیله ده چې بشپړ صحت ولرئ. نننۍ موضوع مو مالګه او لیمو څرنګه زیړ غاښونه پاکولی شي. د غاښونو سپینولو او پاک ساتلو لپاره په عام ډول مسواک او یا د غاښونو کیمیاوي کریم استعمالیږي، خو د دې سره که د کورنۍ نسخو څخه کار واخیستل شي ګټه به یې څو چنده وي. د غاښونو سپینول د انسان شخصیت لا ښه کولو ته 4 ستوري لګوي او خندا مو ښکلې کوي، خو د دې لپاره باید پخوانۍ نسخه د لیمو اوبه او د مالګې استعمال وکړئ. په عام ډول غاښونه د بیلابیل خوراکونو او ګازي څښاک له کبله خرابېږي، لکه انرژي ګانې، ګازي څښاک، سګرټ، نسوار او داسې نشه یي توکي، او د غاښونو پاکولو پاملرنه نه کول د غاښونو ژیړېدل اصلي لامل دی. که دا درک کړل شي نو ډېر به مو غاښونه له ناروغۍ ژغورل شوي وي. د لیمو اوبه او مالګې ګډولو سره مو غاښونه سپینېږي او هم مو ورسره په غاښونو دننه چټلي راوځي. اصلي که لیمو په غاښونو سپینولو او زیړو داغ له منځه وړلو او مالګې د چټلي له منځه وړلو کې مرسته کوي. د دې د استعمال لپاره یو قاشقه مالګه د بحري اوبو یا تبخیر څخه جوړیږي او د 2 قاشقه د لیمو اوبه راواخلئ، ګډ یې کړئ او بیا یې د قاشق کریم په څیر استعمال کړئ. بیا مو د معمول په څیر غاښونه برس کړئ. دغه کار د اونۍ کې 2 وارې یا 3 وارې تکرار کړئ او پوه به شئ چې ستاسو غاښونه څومره سپین شوي دي. د غاښونو غوره ساتلو لپاره باید له سګرټ، نسوار یا بلې نشه یي په غاښونو باندې سخت څیزونه ماتول لکه بادام، چارمغز او داسې نور ستاسو غاښونه له منځه وړي. ګاز په غاښونو خوړل، انرژي یا نور ګازي څښاک استعمال له خوراک وروسته په غاښونو کې لرګي وهل څخه ځان وژغورئ. همدا ډول د غذا کمول هم د غاښونو خرابوالي لامل کیږي. تاسو کولی شئ چې خپل غاښونو ته پاملرنه وکړئ، ځکه چې غاښونو سره کولی شئ چې خوشحاله ژوند ولرئ، ښکلې خنداګانې وکړئ. مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ، ترڅو وکولای شئ چې زموږ نوې ویډیوګانې وګورئ.